نوموړی اپلیکیشن د ازموینې صفحې څخه وړاندې شوی دی چې تاسو کولی شئ په نوموړي اپلیکیشن کې قرآن کریم د پښتو ترجمې سره زده کړئ او همداشان که چېرته تاسو د قرآن کریم اورېدل غواړئ د سورتونو یا سپارو همداشان تاسو کولی شئ همدلته له دې څخه ګټه واخلئ او نورې ځانګړنې هم لري. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو د دغو ټولو ځانګړنو څخه برخمن شئ. لومړی سر تاسو دغه اپلیکیشن چې غواړئ پیدا یې کړئ په ډسکرپشن کې د نوموړي اپلیکیشن لینک هم موجود دی، په کمنټ کې هم موجود دی. تاسو کولی شئ له هماغه ځای څخه یې راډاونلوډ کړئ. نوموړی اپلیکیشن کله چې تاسو خلاص کړئ دلته به تاسو ته لنډ پلی سټور کې هم دغه اپلیکیشن وښایمه تر څو څنګه تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه راواخلئ. دلته به تاسو په خپل سرچ بار باندې کلیک وکړئ، دلته به ورته ولیکئ پښتو قرآن. تاسو څنګه چې ګورئ دغه اپلیکیشن کله چې ولیکئ دغه نوم تاسو به سرچ وکړئ، دغه ځای کې تاسو ته اپلیکیشن راځي، دلته دغه اپلیکیشن وګورئ. د نوموړي اپلیکیشن اپډیټ هم په دغه څو ورځو کې را روان دی. کله مو چې دغه اپلیکیشن را خلاص کړ دلته به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، اوس یې زه دلته اوپن کوم، خلاصوم یې. کله مې چې دغه خلاص کړ تاسو ته وګورئ په لومړي سر کې دغه ډول یو انټرفیس مخ ته راځي چې په هغه کې دلته دوه برخې شاملې دي چې لومړنۍ برخه یې سورتونه دي او دوهمه برخه یې سپارې دي. سورتونو کې تاسو کولی شئ هر سورت مو چې د خوښې وړ و هماغه د پښتو ترجمې سره وګورئ. همداشان که چېرته مو غوښتل چې هغه تاسو ته هم وویل شي نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ تاسو کله چې دلته کلیک وکړ تاسو دلته وګورئ لاندې ترجمه هم په دغه پسې لیکل شوې ده او تاسو که غواړئ چې دغه دې راته وویل شي که پاس کیله وایي هغې باندې به کلیک وکړئ، که لاندې پښتو ترجمه یې غواړئ هغې باندې به کلیک وکړئ. مثلا دلته زه اوس دغه وایم ګوره دلته تاسو به بس کلیک کوئ، اواز نیټ سره به وصلوئ، هغې وروسته به تاسو ته بیا دغه څنګه کېږي ویل کېږي. نو تاسو همدلته بیا دلته تاسو دغه پاس څخه ګورئ دلته دوه ایروز دي، هغې باندې چې کلیک کوئ بس سورة البقره سورة العمران هماغه به تاسو ته راوړي. او بل دلته راشئ دلته سپارې دي کومې ډېر سپارې چې دي هغې باندې چې تاسو کلیک وکړئ بس هره سپاره مو چې غوښته هغه تاسو کولی شئ دلته د پښتو ژباړې سره هم واورئ هم یې وګورئ. که چېرته تاسو غږوله بس یوازې په هماغه کیله باندې کلیک کوئ کوم ځای چې تاسو غواړئ چې دغه ځای دې ماته پلی شي بس په هماغه باندې کلیک کوئ تاسو ته به هماغه پلی کېږي. او بل میډیا هوب دی چې په هغې کې تاسو ته دلته وګورئ دغه لاندې برخه کې دی دغه دوهم اپشن چې په دغه کې تاسو ته قرآن کریم هم د اډیو سره راغلی دی او هم د ویډیو سره راغلی دی. که چېرته تاسو اډیویي بڼه غواړئ دلته کلیک وکړئ، که په ویډیویي بڼه یې غواړئ دلته کلیک وکړئ. زه تاسو ته دلته دغه د ویډیویي بڼه ښایم. تاسو کله چې دلته کلیک وکړ تاسو دلته وګورئ ازموینه ته به واوړئ. ښه دلته ازموینې ته چې تاسو واوښتئ دلته لاندې بس یوازې په دغه ځای باندې به کلیک کوئ. دلته تاسو پاس ګورئ که نه تاسو د قرآن کریم همغه مربوطه کوم صورت چې دی د هغې ټوله ژباړه په ویډیویي بڼه راځي که نه هغه ویل کېږي. همغه ښایسته ویډیوګانې هم پرې جوړې دي. دلته د ازموینې د فیسبوک ادرس دی، دلته یې د ټیک ټاک ادرس دی او همداشان دلته یې د یوټیوب ادرس دی. تاسو له همغه ځای څخه هم کولی شئ چې دغه ټول راواخلئ. او بل دا چې دلته ټولز دي، په ټولز کې قبله ده، په قبله کې تاسو کولی شئ دغسې ځایونو کې وایي چې هلته تاسو ته دغه معلومات نه کېږي چې قبله چېرته ده یعنې کومې خواته د دغسې یوه ساحې ته لاړو هلته تاسو ته معلومات نه کېږي بس په قبله باندې کلیک وکړئ. دغه تاسو دلته دغه قبله ګورئ بس دغه ګورئ دغه به داسې تووئ خپل موبایل ګورئ. زه د قبلې په طرف تووم دلته وګورئ زما قبله د موبایل سره څنګه شوه برابره شوه. بس هر ځای کې چې تاسو وایئ تاسو دغه چیک کولی شئ. د هغې وروسته تاسو بیا د دې اپلیکیشن څخه ګټه واخلئ. کله چې تاسو ته ګټور تمام شو د هغې وروسته بیا دلته د لمانځه وختونه دي، دلته تاسو ته د لمانځه وختونه ښودل دي، د الله جل جلاله 9 نوي نومونه دي او تسبیح دي. او لاندې دوه کوم اپشنونه چې دي دغه تاسو وګورئ. په دغه کې دلته تاسو ته دوه نور اپلیکیشنونه هم ځانګړي شوي دي چې یو ورځنۍ دعاګانې دي او بل پښتو لمونځ دی. او دلته سیټینګ ته چې راشئ بس تاسو دلته د دې اپلیکیشن سیټینګ برابرولی شئ. ګورئ ډارک موډ غواړئ ډارک موډ هم لري او لایټ موډ هم لري او همداشان نور سیټینګونه هم کولی شئ.